د الله د محبت حاصلولو لپاره الله په خپل کتاب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې اسباب بیان کړي چې یو څلور اسباب یو حدیث کې چې موطا کې امام مالک او ابن حبان مسند کې امام احمد رحمه الله ذکر کړی دا رب العالمین دا فرمایي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا څلور قسم خلقو د پاره الله فرمایي چې د ما محبت واجب شول امام محبت د دوی د پاره لازم شول چا د پاره اول المتحابين فيا چې صرف الله فرمایي ما د وجنه محبت وي نو د دې سړي سره د ما محبت واجب شو یو انسان سره محبت دا صرف د الله د رضا لپاره دویم هغه انسان د ول متجالسین فيها اما د وجنا سره کې ناستل کې ونه د موږ دلته راغلیو نه د خیرات اعلان شوی دا نه د څه پیسې تقسیمېږي او صرف د الله د رضا لپاره موږ ناز کله موږ ډېر خلک اوس کورونو کې وده وای چا به آرام کولای چا به څه کاروبار کولای دې دا کې دا راو جمع کېدل څه لپاره دي صرف د الله د رضا لپاره چې د الله حکم په موږ تاسو باندې فرض ده موږ راغلی موږ د حکم راوستي دي الله د رضا لپاره والمتجالسین فيها درم والمتبادلین فيها چې چا یو بل باندې خرچه وکړه څو جنا د الله د رضا لپاره د الله محبت دوی لپاره واجب شو والمتزاورین فيها او الله فرمایي چې ما د وجنه څوک ملاقات ته لاړ یو چا لیدنو ته لاړل څه دی وانه چې الله په رضا شي نو دوی لپاره ما محبت واجب شو دا څلور غټ اسباب دي ان شاء الله قران او سنت کې نور اسباب مشته الله رب العالمین مو ته ټول پای باندې متصف کی